خلاف یې یا د دغه دهشتګرد خلاف یې نو په د دومره 3,000 چک پوستینه د سترګې وټانګېږه چې راپېرېږي ترنګې شرمچلیا درته په تمه دي د جبر نه تغییر خواندې چک شنان وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې ترهګر زه یم نښانه د ترهګر هم زه یم ترهګر زه یم نښانه د ترهګر هم زه یم مردار هم زه یم شهید زه یم در په در هم زه یم قاتل مقتول زه یم او کور کله یې زما ورانېږي قاتل مقتول زه یم او کور کله یې زما ورانېږي په خپل وطن کې غدار زه او مهاجر هم زه یم شریک کوم په نومه د خدای چې بخښنه کوي مهربان ذات دی پناه غوړو د امیر صدر رحمت شاه صاحب یوه خبره کو چې پناه غوړه د شیطون نه او په شمول د دغه دوه مخې ریاست نه چې دا په میژ دفاع وجود مالشې په وردیشه مسلط شوی ام پی ای صاحب ته هر کلی خو ځکه نه ورته یایي چې دا په دوی فرض و قرض دو چې د وطن خبره وي که MNA دی که MPA دی که مشر دی چې هر څوک مخور دی باید چې د کوم ودار د کوم غم ته زونر ورسوي کولرسي بالکل سټیج سیکرټري نه میش دا خواست چې میش ته هغه هر کلی بالکل مایایي ځکه چې میش چې پارین ارغلی دغه ځینه تللی نه وي میش په هم پامزوڼي شوه د چې چیر شهید شوی دی د کور مخ ته میش په بل کور شپه وه میش سوچ دا و چې ګایز چې امزوڼی کوم په لشکر ارڅي چې میش دوی سره په لشکر شروش خو څه ایمرجنسي جوړه وه ډېرې میش ذموار ملګري په دا صحیح وي نو واته دی میرلی پرې صرف په اجازات وړي نو بیا روغلی میش د یغه پرې دوله در سره یي چې څه پرې توسې کوم مطمئن نه وي او توسې دا د توسې غوښتنې چې کومې دي دا پیره شوې نه شي د میژ د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM مشر چې کوم دی منظور احمد پښتین د هغه اعتراف میش ته دا امر دی چې په کوم هره ورځ هر کله سخته باداریز وي تاسو د کوم سره کښېنېستی خو د فیصلې او د چک ټټ اختیارو د کوم سره وي البته که سخت ځي و هره سخته کیسه وه باید چې توس د PTM ملګري په اول سب شه ودارېستی نور او فیصله کوم کو د کوم مشرونه وکو نو میش د خپل مشر په امر توسې سره د وزیرستاني بیا د یو امزوڼي بچي په حیث دله د هغه پرې در سره نوسي چې د څه پرې د توس مطالبې نه وي منلې شوي خو که چېرې توس حرکات کو نو د PTM د مشر په امرو توسې سره ټول پښتین کومرڅي توسې سره وګډېږي انشاءالله د توس د امزوڼي کوم سره او څنګ په څنګ د هغسې پرې روان وي چې څه پرې د توس مطالبات او د توس غوښتنې منلې شوي نه وي او ډېر زمونې و دې لا ټیپک کمربان په دغه نو مشر اول چې په افغانستان شه امریکا د اومیش جهاد کې واکي و داکي ناویس خو په افغانستان شغه دا د توس امارت اسلامي ده هیڅ دې لا په ټیپک څه کېستی دې لا کیم وزیرستاني کافر دی دې لا کیم مفتي په وزیرستاني د کافر فتوا ویلو که چېرې مو جهاد ته دومره شوق وي که چېرې دومره په اسلام او په جهاد ماین ویستی بیا زه د کوم په تعصب نه ویایم او قطعا میش د دهشتګردانه سوچ یا د مارک د ګوډ ملګري په یوه صورت نه وي د هېڅ چا په دغه حق شه نه وي چې څوک ته سره مړه کړو خو د مو په وزیرستان شه خو بیا د مو د مشر د کشر کادر ایجاد هم شته 15 وخته دا د درنې کسونه جامع والمنزته چوټي کوي او میش قرآني نه تلاوتي نه کي میش په خپلې خویندې ماندې د اسلام او د پښتو مطابق پرده کي که نه وي پاټک دوله خو بې ادبي ده ډېره معاف وي هر چا په سترګې لیدل د ځای چې نه وی درته جوته و د سټیج مناسب نه دی پاټک دوله په پنجاب شه څه نه شي په زیورتي نه شه و پیرون ته سلسلې لګي په لاس نه ډېره پنجابیونه د پیغمبرې دوله وکړې په شاه فیصل جماعت شه د فلم شوټینګ راشي یو مې داس نه ول ده چې بیا ولې کمربان تړلی وي چې زه وطنه زوده و د خدای په لحاظ د میش دغه خلک چې د طالب په نومه یې چې په کمربان تړلی دی په غره شه ګرځي دا ته میش سول سیناتې کي چې مکه که زیای ورېد مې وې په لحاظ د خدای په وزیرستان شه څه دي په وزیرستان شه خو کفر نشته د خلکو یې لیارې را
وي نو کښېږده د ممتاز اورکزي خبره چې ولونګینه ټوپک ته کېږده زندګي ډېره ده حسینه مکې دا د کریټي په کمربندي ناست کې کښېږدې په د خپلې خواندې ماندې په د خپل وزیرستاني ولس راخم وکړي حکیمه پیرومیش دا د کریې جنګینه او دا د پردې ویرې په سر تپي آیا د وزیرستان کونډې بیرې یتیمون درنه ویر شول د وزیرستان جنگ ځپلی بربود حالات په کوم مخ درنه ویرېږي اوس سټیټ ډېر په منظم انداز لګیا دی دوله بیا د طالبانایزیشن سوچ او طالبان ته یې په یو قسم چې د دی دهشتګرد ورته یې دی باقاعده کمپین وټاکو چې داسې کسونو وي هغه چک پوسټونه په تصویرونه په چک پوسټونه باندې اعلان کړو یو قسم کمپین وټاکو چې د خلکو په سوچ په ذهن شي د دغه زمونې د خوف او دهشت دغه سریعام شي او دا تېرینه کلي ته له ماشوم پرړل ماشوم روش ټوپک کمربندي نه څڼې دا کلتور دا رواج ته یې بیا هم کوي نه حکومته که ته د دغه طالب خلاف یې یا د دغه دهشتګرد خلاف یې نو په د دمره 300 چک پوسټونه د سترګې وټانګېږه چې راکړېږي ترنګې سر نه کوي میش خو په دا نه پوهېږي پرین مو په تقریر شه دا خبره وکړه میش چې پرین یې غرقلې مو په لوس شه دا وښایي د افغانستان جنډا په جوړولو چې دا خو د په وشي د افغانستان جنډا جوړه ده ما ورته ویل چې موږ په لوس شه وښایي وینې خو چې کله د توس پالیسي وي او توس د وزیرستانیونه وینې پې تېراویستی بیا دومره دومره برچې راکټ و ټوپک خال در باندې تېراوي بیا خدای شته نه وینېستی خو خالي د عام وزیرستاني و توره شیشه ته تکړه وي خو چې ترنسلیټر در کو بیا سپین سبو دی خو ترنسلیټر خو هغې کسونه سره دي چې دا توس پالیسي پې چلاویستی چې دا توس سړی پې وژنېستی خو هغه کسون توره شیشه خو شروي عام کس وزیرستانی خو توره شیشه نشي شرولی مقصد مې دا دی چې خو نشته دا د خلوصي طریقه په حال چې سړی بیان کو درته خو د میش د توس د خلوصي لیار په دغه فلحال وخت چې دادو چې په اتفاق په اتحاد سره کښېني کنې په وزیرستان شه د میش توس سره څه نه وشول څومره وزیرستانیون څومره مقبرې ډاکې دي په دا مقبرې شه او فصل شه دا 90% خلک داسې نه وي چې هغو د کوم د وطن او د حق او د دغه سټیټ د پالیسۍ مخالفه خبره وکړې وي یو په ګیلې مړ شوی وي نه مار خو یوه ورځ خامخا دی په دا خو موږ یقین لري موږ مسلمان یو دا مو یقین دی چې یوه ورځ مري بیا چې داسې د خپلې خویندې ماندې مخ ته په ګیلې سروی کوي او یا د په سلیل په عزته بې غیرته مرګ وژني پانه صحیح نه دي چې د نانګو د غیرت په مرګ یې مړه شي ډاکټر نجیب وویل چې د بېننګې په مرګ نه هغه مرګ چې ننګ غیرت مېړانه او وقار او پښتو ولري یا مرګ سل کرته نه زر کرته بهتر دی خو هغه مرګ چې وایي چې مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژوړي خپل خو د خود جوړي چې دښمن در پسې وژوړي نو په داسې مرګ ویلی نه مري نور خو په وزیرستان وطن شه دومره بد حالات د میش سره تېر دی که میش توس یې سره بیانوي حسابو پې راوخاتم نه شي مو په یوه نظم شر سره ارجل کړی و داسې په وزیرونه لهجه و چې ظلم ستم مو په ژړو کړلې رنځیرې خواندې ظلم ستم مو په ژړو کړلې رنځیرې خواندې چک شننګ وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې میش توس په یوه یوه ورځ شه لاس جنوسې ولیدې په وینې سرې وم د خپل پلور د ورور جمعې ولیدې د عالمونه مو مرې پچوړې پرې ولیدې په باروت رنګم جماعتینه مندرسې ولیدې تېر سر په یبلې پښې مو خپلې تور سرې ولیدې میش په کېرینه د رسیل پنجاب چپې ولیدې په چک پوسټینه وم د فوج په عزتې ولیدې میش و سپین ږیرې ته شیرې زیړې دکې ولیدې د 12 کله خو میش رنګ په رنګ فتنې ولیدې میش د غدارو د جاسوس ټپې فتوې ولیدې تیرا یوه میاشت میش د خپل مړه سره ژاړو وکړي نه میډیا کوریج وکړو نه څوک توجه وکړي الټا حکومت د میش په غم پرې خندو وکړي دا ریاستونو سره هاره نه راووکړي
د مو د نانګو د غیرات د موږ سودو وکړي که نن نشوه روبیدو تاریخ ته نه مات کوي چې نن ورځ پوته شي په کور تاریخ ته نه مات کوي چې د ظالم نه وکړي ډور تاریخ ته نه مات کوي خدای پښتنه کو ضرور تاریخ ته نه مات کوي که او د خپل برخې زور تاریخ ته نه مات کوي که اینوي و د مختور تاریخ ته نه مات کوي درته په تمه دي د جبر نه تغییر خوانجې چک شنان وکې د وطن په کونډې بیرې خوانجې همیش د کلي نه ژوندي ځوانون ورک شوي څوک عالمون څوک تبلیغیون څوک ماسټرون ورک شوي دلته د هر مکتبه فکر انسانون ورک شوي ځنې خو پوک د سپینې ږیرې بوډاګون ورک شوي ځنې د لاسې د اوتې کولې بچیون ورک شوي دوست مالي محدوده څومره فارمون ورک شوي هسې سوچ وکئ چې د دې په کور و څه تېرېږي د لاسې کولې ورک بچي په مورو څه تېرېږي چې ژړی ورور یې ورکوي اخ په ورورو څه تېرېږي چې غم خوښي وي په بې وروره خورو څه تېرېږي د تنکي ځوانو ورک ځای زلمي په تلورو څه تېرېږي دا ټول زلمي نادر په زړه کې فیصله وکړي چک شه د نانګو د غیرات مبارزه وکړي د خپل مظلومو د محکوم کوم ملګرتیا وکړي نر د غفلت د قب نرویش شه بسم الله وکړي دا وکړو درته په ژوند پرې ظاهرې خواندې چک شه نانګ وکړي د وطن په کونډې بیرې خواندې مننه